ریشه خبره دا ده چې کله پاکستاني ښځې سره یا واده شوي دي یا افغانۍ سره شوي دي دغه فیملیز ته ډېر پروبلمز خو موږ دې ته په زوړ پروګرامونو کې هم دا خبره ډېره زیاته واضحه کړې ده. نن هم ستاسو په وساطت سره ورته ډېره زیاته اسانوم چې دې ته پته ولګي چې زموږ قانوني حیثیت څه دي. داسې ده چې که یو سړی راغلی دی افغاني دی او د پاکستاني ښځې سره واده کړی دی نو د پاکستان سټیزنشپ ایکټ د سیکشن 19 د لاندې د خلکو ته به چې کوم دی نو پی او سی کارډ میلاویږي، پاکستان اوریجن کارډ به ورته میلاویږي. ټیک شو جی. اوس دې خلکو ته د پی او سی کارډ میلاو شو نو آیا د دې پی او سی کارډ حیثیت څه دی په پاکستان کې؟ نو د قانوني حیثیت هم جی ووري. د دې قانوني حیثیت دا چې دا کس به صرف دوه کار نشي کولی په پاکستان کې، دی به اوټ نشي اچولی او دی به پاسپورت نشي جوړولی. ټیک شو جی. باقی به دا کس چې کوم دی انلیمیټډ ټایم پورې د خپل فیملی سره پاتې وي. ټیک شو جی. یعنی پی او سی چې چا سره دی هغه باندې هغه دی ریستریکشنز دی، یو ووټ نشي اچولی او یو د پاکستان پاسپورت نشي جوړولی. اوس جی راځو د دوی بچو ته چې د دې د بچو بس قانوني حیثیت وي. نو د پاکستان قانون ډیر زیات واضح دی په دې باندې او همدغه سټیزنشپ ایکټ د لاندې د دې بچي پاکستانیان دي چې څنګه ما تاسو سره جی پاکستاني سینیاسي کارت دی، شناختی کارت دی، دغه شاده بردی بچو ته شناختی کارت پرووایډ کیږي. عثمان صاحب دلته یو کنفیوژن دی کنه، هغه دا چې فار ایگزامپل یو کس چې دی سړی که پاکستانی دی او ښځه افغانۍ ده نو دا مطلب مونږ پوهیږو چې ټیک شو د ماشومانو نیشنلټي چې دا نو هغه هم پاکستانی وي. خو که سړی چې دی هغه افغان نیشنل دی او ښځه چې ده نو هغه پاکستانی ده نو بیا به هم د دې ماشومان چې دي نو هغه پاکستاني نیشنل. زه دا وایم جی تاسو دې نه مخکې یو خبره وکړه دې سره کنیکټ کوم. تاسو وایئ چې دا افغانان لاړ شي نو دوی بیا دې ځای پسې کنزل کوي. زه وایم چې بدقسمت و. ستاسو دپاره اوس ریسنټلی امینډمنټ وشو په آیین کې، ریسنټلی په دې قانون کې امینډمنټ وشو چې هغه نیشنل اسمبلی او سینټ اف پاکستان په دې کې داسې وجي چې اوسه پورې دا ټکي دا ورډ چې کوم دی دا فادر و چې که د یو سړي پلار پاکستاني د بچو ته پاکستاني کارډ میلاویږي او هغه امینډمنټ اوس په دې شکل کې وشو چې هغه فادر ټکي کنورټ شو پیرنټس ته چې که د یو سړي پلار پاکستاني دی یې مور پاکستاني ده نو دې ته به چې کوم دی دلته پاکستاني سینیسي میلاویږي.